السلام علیکم. امید لرم چې ټول به روغ جوړ او صحتمند یئ. زمونږ دا ویډیوز چې دي د لو لیول بګینرز لپاره دي، کوم کسانو چې نوی انګلش سټارټ کړی دی او یا هم څه ناڅه انګلش یې ویلی مخکې او اوس بیا غواړي چې مطلب سټارټ کړي. ټیک ده، نو صحیح ده. د هغه خلکو دپاره دغه پروګرام دی چې دې ته مونږ بیسک انګلش لینګویج کورس وایو، دا مونږ سټارټ کړی دی. نو تاسو دغه ټول ویډیوز ښه په توجه سره وګورئ. که څه داسې ډیفیکلټ ورډ وي یا ایکسپریشن وي چې په هغې تاسو نه پوهیږئ، نو کوشش وکئ په خپل ډکشنري کې د هغې مینینګ وګورئ او یا هم مونږ نه پوښتنه وکئ، تپوس وکئ، مونږ سره خپل هغه چې کوم کوېسچن وي، سوال وي، هغه مونږ سره شیر کړئ. صحیح ده انشاءالله. اور بله خبر دا چې دې کې به داسې ویډیوز مونږ سره وي چې هغه به ډېر سخت وي، هارډ به وي، خو تاسو به داسې نه کوئ چې ګیو اپ وکئ. ټیک شو؟ نو تاسو به کوشش دا کوئ چې مطلب کنټینیو کوئ، جاري وساتئ. صحیح ده انشاءالله. نو زه مطمئن یم که تاسو دغه ټول ویډیوز وګورئ، دا ټول درسونه تعقیب کړئ او په صحیح طریقې سره نوټس ځان سره واخلئ، نو ستاسو انګلش به بهتر هم شي او تاسو به ډېر زر انګلش خبرې زده کړئ، خبرې به پکې وکئ، د نورو خلکو په انګلش به پوه شئ. انشاءالله ودن 3 یا 4 months کې به ستاسو انګلش انشاءالله امپروو شي. ایډوانس به نه شي ډېر، خو لکه امپروو به شي. تاسو به کولی شئ چې بیسک انګلش باندې خبرې وکئ او د بل په خبرو باندې پوه شئ او خپل مشکل پکې حل کړئ. صحیح ده انشاءالله. سو تھینک یو. سی یو ان د نیکسٹ ویډیو. الله حافظ.